تازه له کابل څخه ښه زیری راغلی دی. دا چې دا زیری څه دی معلومات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. کابل کې جنایي او امنیتي پیښې په بېسارۍ توګه کمې شوي. په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته امنیتي وضعیت د تیرو 20 کلونو په پرتله په بېسارۍ توګه ښه شوی دی او د ژوند چارې په عادي ډول پر مخ روانې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کابل ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو کچه په بېسارۍ توګه راټیټه شوې ده. ښاغلي خوستی لیکلي چې تېره ورځ یې په کابل کې 2 جنایي او 1 امنیتي پیښه درلوده او وړمه ورځ یې 3 جنایي پیښې درلودلې. باید وویل شي چې تېرو 20 کلونو د پلازمینې کابل په شمول په ټول هیواد کې هره ورځ لسګونه امنیتي او جنایي پیښې کېدلې چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته دا ګراف راښکته شوی دی او په امنیتي او جنایي پیښو کې په بېسارۍ توګه کموالی راغلی دی. د اسلامي امارت امنیتي او استخباراتي مسؤلین هم وخت په وخت په خپلو ویناوو او اعلامیو کې ولس ته د امنیتي وضعیت د لا ښه کولو ټټر وهي او دا هغه څه دي چې عام افغانانو له تېرو 20 کلونو هیله درلوده. د چارو څارونکی د هیواد ډاډمن امنیت، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ او د عامو افغانانو د هوسا ژوند لپاره د طالبانو مهمه لاسته راوړنه بولي. د کابل ښار سوداګر اوسیدونکي هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوښ دي او وایي چې اوس په ښار کې د آرامۍ احساس کوي او د غلو، انسان تښتونکو او نورو مشکلاتو ویره ورڅخه نشته.